بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاد نننی درس د لیکسیون 28 یعنی 28م درس د 28 سپیل بوختابیغن داسې لیکل کیږي. یا ګران دوستانو اول به تاسو ته دا یو خبر وکم، ګوري دوستانو که خیالم کړی د غذا کې دا پټه اضافه شوی ده، یعنی شین رنگ زیات شوی او په دې ځای کې د لمبرو رنگ هم فرق کړی یا د نمبر رنگ هم فرق کړی. ګوري دوستانو موږ تاسو مخکې په دغه رنگ باندې مثلا دغه البته دا پټه نه ده جوړه کړی، لیکن دغه شمارې په دغه ترتیب باندې هغه کړی دي کنه لیکلي دي. اوس دوستانو موږ تاسو تازه دې ته راغلو، یعنی څه ګوري دوستانو دغه سره لیکه، یعنی دا لګه مثلا موږ تاسو سخته و کنه یا ګرانه و، نو مثلا د دینه راووتو اوس د شنې پټی ته شو. البته په ټولو درسو کې نه شي دوستانو، ځکه چې مثلا په کم ځای کې رنگ فرق کوي، ځکه په کتاب کې چې څنګه رنگ ورکړي یا چی شي څنګه، نو زه کوشش کوم هغه شی تاسو سره هغه شی شریک کوم. ښه نو دوستانو اوس فی الحال کتاب کې چې څه ترتیب باندې ده هغه سره مخ کې زو د خیر سره او امیدوارم تاسو پوه شئ. یا مثلا د کتاب ناغه ده چې مثلا دغه زړه لیکه مثلا موږ تاسو زړه خط موږ تاسو سخته وو، یعنی د دینه راووت اوس د شنې ته شو، یعنی اسانه شو راته، ځکه موږ تاسو لګه ژبه پکې راو شو. یا اوس امیدوارم تاسو بیان درته چې امیدوارم پوه شئ. اوس به شروع کو د درس، ځکه چې ویډیو مغټه نشي. دلته وای دوستانو وای چې هوغن لیزن شرایبن، یعنی څه هوغن واوري لیزن وی وای شرایبن یعنی وی لیکي. ځکه دوستانو مثلا چې مثلا اوس موږ تاسو هغه تر وته اوس مثلا په اسانه یعنی وای اوري او وی وای او وی لیکي بس. ښه اوس بل خبره دار چې موږ تاسو دوستانو نن د سیډي دوه درسونه لرو، دا وګورئ. ښه او هغه ده یو خبره بلم در چې دا مې د یاد وته ولا کېرته وام، دا وګورئ دوستانو زمونږ اساس د لمبر بیرته د یو نه شروع شو. البته هغه نور درسونه چې په دغه علامه کې هغه ختم شو، یعنی زړی علامه نه وته په دې درس کې او اوس د شنې ته شو بیرته دا وګورئ دا شنه د یو نه شروع شو. ښه دتم مثلا باید پوښي. ښه اوس دلته مثلا زه دا وایم چې د سیډي درسو ته ورسېږو. ښه دلته وایي هوغن زی und sprechen sie mit، یعنی هوغن واوري زی تاسي und او sprechen خبرې وکړي زی تاسي mit ورسره. هوغن یعنی ما یعنی وایم یو خبرې وکړي. ښه دوستانو زه به اوله مثلا ما درته ورسره وایم چې ترڅو تاسو هم پوه شئ مثلا چې په دغه ترتیب باندې ورسره وایي. ښه هغه غونې زه درته درس کړم، اوله وګورم چې دغه کې فول لګانه چې بیا هغه شي. Seite 14, Aufgabe 1. Hören Sie und sprechen Sie mit. I. Sie. Die. Wie. Ei. Zwei. Drei. Türkei. ښه دوستانو دغه د وامر د تاسو لپاره مثلا ما هم ورسره ویلې، ځکه چې تاسو پوه شئ چې دغه چې مثلا کله چې ویل چې sprechen Sie mit یعنی تاسو هم ورسره وایي، ځکه چې اوله دی تکرار کوي بیا تاسو ورسره وایي. ښه امیدوارم پوه شئ. او بل به مثلا دغه ځکه یو خبره راته کوم، ګوري دوستانو دغه ای چې کومه یو ده یعنی د انګلیش ای چې کومه یو ده دته ای وای او دا آی چې ده دته ای وای. ښه نو دغه اوله چې دا ای راشي بیا پسې ای راشي مغه سي ای ویل کیږي، او کله چې دا ای اوله راشي او ای پسې شاته راشي نو بیا چې ویل کیږي آی. ځکه ګوري په دې ترتیب باندې نن درس هم دغه درس ده او دغه اول سر کې موږ تاسو ته لیکلي دا ای باندې ګوري زی دی وی صحیح ده، او په دې ځای کې مثلا آی چې دا کنه ګوره zwei drei ترکای، یعنی کوم ځای کې چې مثلا آی راځي. ښه امیدوارم په دې باندې تاسو پوه شئ دوستانو. اوس دلته راکوزیږو دی بل درس ته چې په دې ځای کې وایي هوغن زی ای و دا آی، یعنی واوري هوغن واوري زی تاسي چې ای دا ای دې ځای کې ویل کیږي او دا یا آی کنه که آی ویل کیږي. ښه دومره جمله راته وایي اوس. ښه او دغه بل نه وای دا زه تاسو ته وسوم، یعنی وای zeigen یعنی وخی زی تاسو د رښتیږي یعنی رښتیا یا صحیح کارت، یعنی یو کاټ غوندې دغه دوستانو دغه یو دا وګورئ دا منځ کې د غټ خطونه کشوي دغه یو موږ تاسو لکه د کاټ په حساب باندې ده. ښه یعنی دا په دې کې بیا وخی یعنی وصل ته وای یعنی دغه په دغه ترتیب باندې تاسو ځکه تاسو البته بدلته استاد یا د کورس درس نشه تاسو به چاته وخی خو بیا کېدای شي.
ښه غوږ ونیسئ. Seite 14, Aufgabe 2. Hören Sie I oder Ei? 1, 4, 7, 13, 17. Heißen. Buchstabieren. Mein. Wie. Slowakei. Griechenland. Mongolei. Niederlande. Postleitzahl. ښه دوستانو دا امیدوارم تاسو په دې باندې پوه شوي لکه څنګه چې ویلې ځکه دغه جملې موږ تاسو مثلا ګورئ که خیال هم کړی مخکې موږ تاسو د ملکونو درس یې مثلا داسې په دې ملکونو نومونو کې مثلا داسې راغلي دي او مثلا په هر ځای کې کنه نو آی ای مثلا دا جملې موږ تاسو غونډې تکرار کړي دغه صرف د درس د دې لپاره چې ای هغه د ای آی د لپاره لکه دغه ای آی د لپاره چې دغه شی نه پکې کته پورته کوم ځای کې څنګه راځي. یو دوه خبره دار اوس دلته د دریم هته راکوزیګو درس چې دلته موږ تاسو څه وایي یا څه ډر راکې دلته وایي چې ordnen Sie die Wörter aus Aufgabe zwei zu یعنی څه ordnen یعنی جملې وکړي زی تاسو د ورته د جملو کنه aus یعنی راوي باسي Aufgabe کار په وکړي zwei zu یعنی په دوه ترتیب باندې zwei zu یعنی په دوه ترتیب باندې. نو ګوري دوستانو ته څنګه دغه اوس یعنی دغه ځای نه راوباسي دا وګوري یعنی دلته مثلا دلته راوباسي یعنی او چې دلته افګاب یعنی کار پکې وکي یعنی بیا دلته ولي کوي مګر هم یو کار ده او څوای یعنی په دوه ترتیب باندې وګوري دلته ایدا دلته ایدا یعنی په دغه ترتیب باندې چې ای چې کوم جمله کې استعمال شوی هغه تاسو باید په دې ځای کې ولیکئ او که آی استعمال شوی هغه تاسو په دې ځای کې ولیکئ. البته که تاسو کتابچه کې لیکئ هم تاسو د څه کولای شئ چې دا بیل ولیکئ او دا بیل ولیکئ. ښه اوس دلته درته لیکم دوستانو او تاسو مثلا ګوري مثلا کچیر مثلا سره په نه خلاص شو مثلا یا باندې نه رسیدلی چې دغه سی بیا ولیکئ. ښه دلته اوس اينس کې آی راغله آی اول دې ځای کې د څه ویل کیږي یعنی اول په دغه آی لاندې لیکل کیږي چې اينس کنه نو اوس پسې مثلا دلته راځو هغه ده فیر کې ای ویل شوی کنه ای استعمال شوی یا ای راغله ده اوس دلته فیر لیکوم تاسو فیر ښه د دې پسې مثلا دلته مخکې وای چې زیبن هم دلته لیکل کیږي چې زی ځکه چې ای په کې راغله زیبن ښه او پسې دلته راغله چې درایڅن اوس په دې ځای کې لیکل کیږي. ښه درایڅن او مثلا د دې پسې راغله چې زیبڅن یعنی زیبڅن په دې کې راځي ځکه چې د کې ای راغلی ده. ښه زیبڅن ښه او مثلا د دې پسې راځي چې هایسن یعنی په دې کې راځي ځکه چې آی په کې راغلی. ښه هایسن امیدوارم دوستانو تاسو پوه شئ ځکه د خطو باندې چې کله صحیح کوم راسي کوم نه په دې باندې چې مثلا د ویډیو مغټیږي یعنی وخت پکې ډیر لګیږي. ښه د هایسن ولیکل ته وای بوختابیغن یعنی په دې کې ای راغلی ای یعنی د ای والا هغه جمله دلته لیکل کیږي بوختابیغن. ښه بوختابیغن ښه دا وګورئ دلته ای خوشی کړه بوختابیغن. ښه بوختابیغن ښه صحیح شو. نو اوس دلته مخکې راځو چې بیا څه وایي دلته وایي ماین یعنی آی په کې راغلی دا په دې ځای کې استعمالیږي ماین. ښه اوس دلته وایي چې وی په دې ځای کې استعمالیږي مثلا وی. ښه د دې پسې راځو مثلا دا نوم لیکو اوس دلته چې وایي سلواکای یعنی د ملک نوم ده په دې کې هم آی راځي سلوواکای یعنی څنګه چې دوی وایي. ښه سلوواکای ښه دا مو لیکل شو. دلته وایي ګریخنلند یعنی دې کې ای استعمال شوی ګریخن یعنی دلته اوس مثلا دا په دې ځای کې راځي چې مثلا ګریخنلند او مثلا د دې نه خاطب سي راځي چې مثلا مونګولای دي یعنی آی راغله یا آی استعمال شوی مثلا دلته اوس دا دلته راځي چې مونګولای
ښه مونګولای یعنی دا په دې ځای کې راغله دا جمله. ښه د دې نه پسې دا خواته راځي وایي چې هغه ده نیده لاندې کنه نیده لاندې یعنی ای په کې استعمال شوی یعنی په دې ځای کې راځي. ای البته دواړو کې استعمال شوی یو کې اوله استعمال شوی یو کې اخره استعمال شوی. دوستانو رښتیا دې ته فکر وسه ځکه کېدای شي اکثره دوستانو په باندې سر خلاص نشي په خبره باندې لیکن دواړو کې استعمال شوی لیکن په یو کې اوله کې استعمال شوی په بل کې اخره کې نیده لاندې یا نیده لاندې. ښه اوس د دې پسې راغلی چې پوست لای څال کنه یعنی دې کې هم آی راغلی دا اوس دلته راځي پوست لای څال. پوست لای څال. ښه دوستانو دغه درس چې مثلا در سره شریک مې که امیدوارم تاسو ته خپل پیدا اخیستي او په درس باندې بل په درس باندې پوه شوي. ښه امیدوارم دوستانو تاسو خپل مطلب ته اوچت کړئ یا خپل ټکی ته اوچت کړئ او ګران دوستانو دراتلونکي درس پورې په پاک الله باندې سپارم. فی الحال چیس.